بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. سورة حجر مکی سورت دے آیتون پکی 99 رکوگان شپگ دی، پترتیبی مصحفی کی 15 او پترتیبی نزولی کی 450 دے، رست د سورت یوسف نازل شوه دے. ربط او مناسبت د مخ کی سردا دے چې مخ کی سورت ابراہیم کی تذکیر بایام اللہ، یعنی نصیحت کول، یاداشت کول په واقعاتو د اقوام سابقه سره. نو په دې صورت کې اوس د هغې دپاره نمونی ذکر کیږي چې درې تیر شوي قومونه الله هلاک کړي دي: قوم د لوط علیه السلام، قوم د صالح علیه السلام او قوم د شعیب علیه السلام. او دو قومونه موجوده د نبی علیه السلام په زمانی کې په هغوی عذاب راغلی چې د هغې بیان راځي په 90 او 95 نمبر آیت کې: مقتسمین او مستهزئین. دعوه د صورت تخویفی دنیوی دی، د دنیا یره ذکر کیږي په هلاکت د اقوام مکذبه سره. خلاصه د صورت دا د صورت تقسیم دی 3 برخو لا. اوله برخه، اوله حصہ 15 نمبر آیت پورې ده. پدې کې اول ذکر کیږي ترغیب قران کریم لا، او بیا ذکر کیږي تخویفات او زجر په محبت د دنیا باندې، تخویفی دنیوی او زجر په انکار د رسالت، او ترغیب قرآن کریم لا، او بیا ورپسې تخویف او زجرونه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله چې عام مهربان دی، خاص مهربان دی. شروع کوم. الف لام را الله اعلم بمراده تلك آیات الكتاب، دا آیتون د کتاب دی. وقرآن مبین، او د قرآن واضح بیان کون کی دی. دا آیتون د کتاب دی او قرآن دی. یو قولدار چې د کتاب نه مراد مخکینی کتابونه، او قرآن مبین نه مراد قرآن کریم دی. ځکه په دې صورت کې د مخکینو خلکو د عذاب تذکرم شته ده، او دی امت باندې چې عذابونه راغلي دي دوا داغي تذکرم پکې شته. نو دا آیتونه دي د کتاب، یعنی مخکینه کتابونه. الف لام بجنسی شي نو مطلق کتابونه به مراد شي. او دویم قولدار چې کتاب او قرآن مبین د دواړو نه یک یو کتاب مراد دی. دې العطف تفسیر وایي، کتاب نه مراد کوم کتاب دی، نو دا ورپسې و قرآن مبین دی تفسیر کوي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما ډیر کرتی یود الذین غواړي به هغه کسان کفرو چې کفر کړي لو کانوا مسلمین، کاش کې دوی مسلمانان وي. ربما کله په تشدید سره لوستل کیږي ربما، او کله تخفیف سره لکه دلته ربما. دا کله د تقلیل د پاره راځي لګوالی باندې دلالت کوي، کله د تکثیر د پاره راځي په ډیروالی دلالت کوي. دلته غوړه دار چې د تکثیر د پاره دی. نو ربما ډیر کرت یود الذین غواړي به کسان چې کفر کړي دي لو کانوا مسلمین، کاش کې دوی مسلمانان وي. دا لو دی لو تمنا یوي، جزا نه غواړي، کاش کې دوی مسلمانان وي. ذرهم یاکلوا ويتمتعوا، دام زجر دی په محبت د دنیا باندې. ذرهم پرید دوی اے پیغمبرا
پرې دا کفار یاکلوا چې خوراکونه کوي او یتمتعوا او فیدی واخلي په دنیا کې مزي واخلي ويلههم الامل او غافل کړي دي دوی لرا امیدونو فسوف يعلمون زرده چې پوي بشي په خپل انجام پرې د ای پیغمبر چې دوی خوراکونه او کې او مزي واخلي ځکه د دوی هم دغه دنیا دنو او غافل کړي دي دوی لره الامل امیدونو چې بس زمون خو مالدار یو من سره دادی من سره اغدی او من له الله عذاب نه راکړي زر دی الله وی چې دوی به پوي شي په انجام د دنیا دوی به پوي شي په انجام خپل باندې وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم دا د سوال جواب دی سوال دا دی چې په دې کفارو باندې عذاب ولې ناراضي چې هر کله دوی د الله نافرمانی کوي جواب کیږي چې دا غیره پاره لیکل شوی دی نیټه ده کنه وما اهلكنا من قريه او من نه هلاک کړي هیڅ یو کله الا ولها مگر په داسې حال کې چې د هغې د پاره کتاب معلوم لیکلو معلوم لیکلو د هغې د پاره کنه ټاکل شوی وخت ما تسبق من امه نمخ کیږي هیڅ یو امت اجلها د خپل نیټینا دا ما تسبق من امه کې دا من زائد ده دا راځي د تاکید د پاره اصل کې د سره ما تسبق امه نمخ کیږي هیڅ یو امت اجلها د خپل نیټینا وما یستأخرون او نورستکیږي کما نیټه چې الله د دوی د عذاب د پاره لیکلي په هغه نیټه به عذاب راځي وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون دا وس زورنا د انکار د رسالت چې دوی نبی عليه الصلاه والسلام د څویل مجنون ویل لیونه ویل وقالوا اوایدا مشرکان یا ايها الذي هغه کسا نزل عليه الذكر چې نازل کړي شوی د په وحي انك لمجنون بشک تخو لیونه هغه کسا چې نازل کړي شوی د په وحي سوال راځي چې دوی خو نزول د وحي نه مانه کنه دوی خدا نه منل چې په نبی عليه الصلاه والسلام باندې وحي نازل کړي دلته څنګه وای چې هغه کسا چې نازل کړي شوی د په وحي نو جواب داده چې دا ولا استهزاء وای د خندا په توري ولا وای او بل ورلوي چې ستا د ګومان مطابق ستا ګومان داده کنه چې په ما باندې وحي نازلېږي مونږ خو نه مانو نو دوی وای چې هغه کس نزل عليه الذكر چې نازلېږي په وحي یعنی ستا د ګومان مطابق انك لمجنون بشکت لیونه یعنی وحي نشتا ته لیونه مغز دي خراب شوی لو ما تأتينا بالملائكة ولنراز منغل بالملائكة ملائكة إن كنت من الصادقين كتد رشتنوني ملائكة دراشي كان أغوي دي منغل بيانو كي جداد الله پیغمبر دي بيب منكو منوخا سورة فرقان کی مرازي چاغوي بدا عذر پیش کو لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ما ننزل الملائكة إلا بالحق دا اوس جواب دی چې ملائک ولې ناراضي ما ننزل الملائكة من نازل ملائک الا بالحق مگر په حق سرا د حق نه مراد وحید او یا د حق نه مراد عذاب دی چې موږ ملائک را لګونو ګوره به عذاب سره راځي وما كانوا او نبوي دوی اذن په دغه وخت کې منظرین د مهلت ورکړې شونه دوی له به ګوره مهلت نو ورکول کیږي چې کله ملائکه راشي او عذاب ځان سره راوړي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون په دې آیت کې ترغیب دی قران کریم لا چې الله جل شانه د قران کریم د حفاظت ذمہواری کړی ده الله وی قران موږ نازل کړی دی او موږ به ساتوخه امدغه وجدا چې په سلګونو کلونه وشول څوار لسوا صد څوار لسنیم سو خو شاکاله اوش چې اوسه پورې قران کریم کې چا ګوتې نه دی وهلي او نه آینده وهلی شي زور او زیرم پکې څوک غلطه ولې نشي ښه یو ټکم څوک کمولې زیته ولې نشي کچرته د چانه په غلطۍ کې اوشي د لیکلو په وخت کې نو الله جل شانه علما او قرا او حافظان پیدا کړی دي فورا غلطي نيسي نو الله وی انا نحن نزلنا الذکر بشک من نازل کړه د قران
وانا او بشک من له دغه قرآن لرا لحافظون خامخا ساتنه کوونکیو. د دې قرآن حفاظت او ساتنه به الله وي من کو. ګوره سورة مائده کې تیر شو بما استحفظوا من کتاب الله چې د يهودو نصاراو نه الله د کتاب د حفاظت ذمہواری اغسته و. کتاب حفاظت اغوی لسپارلو د تورات حفاظت، خو اغوی متاسفانه چې د خپل کتاب حفاظت اونکړې شو بلکې تحریف پکې او ګډ وړې ختمه او زمنګ د کتاب حفاظت الله په خپل ذمہواری اغسته ده. امت ته سپارل نه ده. دام د دې امت او د دې کتاب په شرافت دلالت کوي. امام قرطبی رحمه الله وغیرہ مفسرینو یو واقعا دلته نقل کړی ده. وې د مامون رشید بادشاہ په زمانه کې به په کال کې یو پیره غونډه کېدله، پاغه کې به مختلف قسم علما د مختلفو نظرونو خاوندان راجمع کېدل او دلته به علمي څېړنې او بحثونه کېدل. نو پدې کې یو يهودي عالم راغله او چډېر او خيار او ډېر پوي سړیو، ډېر فصیح او بلیغ خبرې وکړي. کله چې مجلس پای ته ورسېدو مامون رشید را اوغوخته او هغه له دعوت د اسلام ورکه چې مسلمان شي. خو هغه ویل چې نه، زه د خپل پلار نیکه دین نشم پرې خو دی. کله چې مجلس ختم شو دا سړی لاړ، بل کله چې راغی دا پیره مسلمان شوی دی او د اسلام د ډېرو مسایلو څېړنه یې کړې ده او ډېر ښه معلومات ځان سره راوړي. مامون رشید بادشاہ ته پوښتنه وکړه چې پروس کال خو تا ویل چې زه اسلام نه قبلوم او څه کال مسلمان راغلی دا ولې؟ د دې څه وجه ده؟ نو هغه ورلوي پروس کال د دې مجلس نه چې زه لاړم وای ما د دې ادیانو څېړنه شروع کړه چې کوم یو دین حق دی. وای زه خوشنویسم، خسته خطات مخ لیکل کولای شم. نو وای ما د تورات یو څو نسخې ډېر خسته مزیدار ولیکلې. لاړم کوم ځای کې چې د يهودو مدرسه د طالبانو لمه د تورات هغه نسخې پیش کړې. نو هغه ډېر په مینی باندې او په شوق باندې واغستې. خو دومره کار مې کړو چې کومې نسخې د تورات ما لیکلې وي پاغې کې مې د ځان نه کمې زیاتې کړو، مخکې وروستواله مې پکې کړو، ګډ وډ مې لیکلو. نو هغه چې وکتل ډېر مزیدار لیکل شوی دی، بس دی له اون کتل چې غلطي پکې شته او کنه وای غسته. بیا مې انجیل ولیکم دغه شان یو درې نسخې مې ولیکلې ګډې وډې کمې زیاتې مې پکې وک او بیا د نصاراو مدرسې لورلم الته مې شاګردانو لور کړه وایم ډېر په شوق باندې واغسته جړه خو ډېر خسته لیکل شوی دی. وی بیا مې درې نسخې د قران کریم ولیکلې او دغه شان کمې زیاتې مخکې وروستواله مې پکې وک. د مسلمانانو مدرسې لورلم چې کلمې هغه لوړان دي کړې هغه چې وکتل اوه دې کې خدا سے غلط دی، دې کې خدا آیت غلط دی. نو بس سره ته دې نه چې ماډه خسته او خوشخط لیکلې وي خو هغه وانه غستې قبول نه کړې بیرته واپس کړې. نو زه پوه شوم چې دا کتاب د الله کتاب دی. وې ځکه بیا په اسلام کې داخل شوم. نو الله یې موږ د قران کریم د حفاظت ذمہواری کړې ده او حفاظت الله کوي د علماو قراو او حافظانو په ذریعه سره. دا ول الله اسباب پیدا کړی دي. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين دې کې تسلی د نبی عليه الصلاه والسلام لو تخويف ده دنیوي منکرین له. ولقد ارسلنا من قبلك ويقينا من لګلو استانه مخ کې في شيع من لګلو رسلا مفعول به حذف ده من لګلو پیغمبران استانه مخ کې في شيع الاولين پډلو مخکینو کې. وما يأتيهم نبراته غيل من رسول يو پیغمبر الا كانوا به يستهزئون مگر هغه ور پورې ټوکی کولې. كذلك دغشان نسلكه من ورننا باسو دا استهزاء. نسلكه کې دا هو ضمیر راجی د استهزاء چې يستهزئون فعل پاغه باندې دلالت کوي. من ورننا باسو دا استهزاء في قلوب المجرمين پزړونو د مجرمانو کې. یعنی هر کله چې دوی اسلام نه قبل استهزاء کوي نو مونږ هم د سپری دوخه دا استهزاء په ځل کې نورم ورننه باسو. لا يؤمنون به دوی ایمان دراوړي په دې کتاب
وقد خلت سنت الاولین او حال دا دی چې تیر شوی دا تیر شوی دا طریقه د مخکینو خلکو طریقه تیر شوی د چې الله هغوی له عذابونه ورکړي دي نو دوی له به هم الله ورکړي. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء دا زورنه ده په انکار د معجزاتو باندې چې دوی د معجزونه انکار کوي. ولو فتحنا عليهم کمن خلاص کو په دوی باندې بابا من السماء دروازه د اسماننا فظلوا فيه نو دوی روان شي په هغې کې یعرجون چې اخیږي. کمن د اسمان نه دروازه خلاص کو فظلوا فيه نو دوی روان شي په هغې کې یعرجون پاس اخیږي. لقالو نو خامخا دوی به بیا هم وي الله وی کمنګ اسمان لرا اوخه جو معجزي ولا اوخه نو خامخا دوی به بیا هم وی انما سکرت چې بشک بند کړي شوی وی ابصارنا نظرنا زمن سترګې زمن دوی به بیا هم وی ښه چې دا خو موږ باندې نظر بندي شوی و دا خو به موږ باندې سحر شوی بل نحنو بلکې موږ قوم مسحورون قوم یو جادو کړي شوی په موږ باندې سحر شوی دی. نو الله وی دوی معجزي منی نه غواړي خو کته ولا پیش کی به امغه معجزو له سحر او جادو وي. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين د دې ځنه دویم باب د 50 نمبر آیت پورې پدې کې عقلی دلایل ذکر کیږي د الله جل شانه اتلس صفات د قدرت او بیا واقعه ذکر کیږي د آدم علیه السلام او د ابلیس. دا دریم کرت دی چې دا واقعا دل ترازی ګوره. اول ځل په سورته بقره کې تیر شوی و دویمه سورته اعراف اتمی سپاره کې دا دریم ځل دی. ارزه کې جدا جدا مقصد دلته مقصد تخویفی دنیوي دی د پاره د منکرینو چې ابلیس د الله نافرمانی وکړه نو الله جل شانه ول سزا ورکړه لعنتی کړه د جنت نه راويست. نو کوم خلک چې د الله نافرمانی کوي الله ول سزا ورکړي ګوره. بیا په اخره کې تخویف دی او ورپسې بشارت زیره. ولقد جعلنا في السماء یقینا من پیدا کړی دی په اسمان کې بروجن غټ غټ ستوري. بروج دلته معنا غوړه معنا دار چې غټ ستوري دی ښه. دوی معنا دام د چې د دې مراد منظرونه د نور او د سپوږمۍ دي. خو اوله معنا دلته غوړه د ذکر پسې وي وزیناها او من خسته کړی دی دا اسمان للناظرین د پاره د کتونکو. نو اسمان خو الله خسته کړی دی په ستورو باندې کنه. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح سوره ملک 5 آیت کې راځي. نو ولقد جعلنا في السماء یقینا من پیدا کړی په اسمان کې بروجن غټ غټ ستوري وزیناها او من خسته کړی دی دا اسمان للناظرین د پاره د کتونکو. لیکن دا ستوري وغیرہ چې دي دا صرف د دنیا په دې اسمان کې دي معلومیږي د سوره ملک نه. التوي ولقد زينا السماء الدنيا د دنیا اسمان وحفظناها او من ساتنه کړی دا د دې اسمان من كل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلې شوینا الا من مگر هغه استرق السمع چې وخت څارنه وکي چرا او تختی اوریدل شوی خبره استرق چرا او تختی السمع اوریدل شوی خبره فاتبعه نور پسیشی شهاب مبین شغلخ کارا. مقصد د دې د شیطانان چې اغوی بتلل التب الله جل شانه ملائکه له کوم احکام حواله کړیو چې دا کار وکوي دا کار وکوي مثلا سبب باران کیږي فلانی له الله بچي ور کوي مثلا وغيرها. نو دوی بلاړل التب پټ وخت کې خود اسمان طرف او دا باز خبرې به واوري دي. نو په دنیا کې د شیطانانو چې کوم مرګړي دي نجوميان کاهنان اغوی له به دا خبره راورسول چې دا غشان فلانه کار وکيږي ګوره. نو هغه به خلکو له بیا بیان کړي او خبره به رښتیا او خطله او اصل به وسره دروغ یو ځای کړي. نو د خلکو باور او یقین به جوړ شي چې ولا دا خو رښتیا وي. نو الله جل شانه طریقه دا اختیار کړله چې ملائکه مقرر کړل چې کله به دا شیطانان پاس قتل نو هغه سره به د اور شغله و د ستوري نه به د اور شغله را واغستل او په دې پسې وای را خوشی کړل. نو کله ونا کله به بچ شو ونی ما خبره به را اورسوله خو اکثر به په اولګي دا بس او بس وځي د ختم مشوخه. نو الله وي من حفاظت د اسمان کړي د هر شیطان رټلې شوی نه الا من مگر هغه استرق السمع چرا او تختی اوریدل شوی خبره. سمع په معنا د مسبوع سره ده هم مصدر په معنا د اسم مفعول سره ده
چرا او تختی السمع معنا المسموع اوریدل شوی خبره فاتبعه نور پسیش شهاب مبین شغلا خکارا دستوری نوی شغلا راواچا ولا ور پسی او بای سوزو والارض مددناها مخکی آیت کې اسمان بیان شوز دزمکی دا ټول عقلی دلایل دي د الله قدرتونه دي والارض مددناها او زمکه من راخ کلی دا راخ کلم د معنا غواړولم ده پرون تیر شو سورتی راعت کې چې یو د دنیا راخکل دی او یو د آخرت چې کله قیامت قائم شي الته بیا الله وی واذا الارض مدت او زمکه براخکل شي دلته د راخکلو معنا دا چې الله غواړولې دا د انسان د فائدې لپاره او الته بیا د راخکلو دا معنا ده چې الله به د زمکه راکاږي لوړې جوړې بټولې د دې برابرې کی یو اوار میدان وشي نظمک من راخ کلمانا غوړولم ده والقینا فیها ومن اچولی دی پدې کې رواسی پاخ غرونا وانبتنا فیها ومن را زرغن کړي دی پدې کې من کل شیء ده هر یو شی موزون په اندازې سره موزون معنا په اندازې سره یا د موزون دا معنا د هر یو شی موزون چې تلل کیږي پټ هغه کې قسم قسم معدنیات د زمکه ټول داخل دي وجعلنا لكم او من پیدا کړي تاسو د پاره فيها پرېزمکه کې معايش اسباب د ژوند تیرولو د ژوند تیرولو چې څومره اسباب دي لکه د زمکه نه خوراکونه راويستل لوم دغه شانته د اغه د پاره چې بیا کوم اسباب پکاريږي او بیلچه وغیرہ دا ټول الله پیدا کړی دي ومن او هغه څوک لستم چې ناستای تاسو له هغه لرا برازقین رزق ورکونکي یعنی بعضی مخلوقات د الله د سشتا چې غیر تاسو رزق نه ورکوي لکه دا مرغی او همدغه شانتا وحشي زناور او حیوانات وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ او نشتده هیڅ یو شی الا عندنا مگر زمون سره خزائنه خزانی دي د هغه الله وی یو شی هم د نشتده چې داغي خزانی زمون سره نه موږ سره خزانی دي مکمل خا کاغه د ګټي شي نه دی ام الله سره خزانه نشته او کده تاوان شي نه دی عذابونه دي داغیم د الله سره خزانه دي ګوره وما ننزله او منغینا نازلو الا بقدر معلوم مگر په معلوم اندازې سره الله سره د هر یو شي خزانه شته خو نازله ی الله د ضرورت مطابق دومره الله نازله چې د خلقو گزاره په باندې وشي کله غوښته و د میوي او دا فروټ او دا شی نه به دومره ډیر کړي و چې د خلکو استعمال لبم زیات وي لیکن الله په دې کې حکمتونه ای الله د خپل اندازې سره نازلای را لېږي چې د چی شي څومره ضرورت زیات هغه الله زیات پیدا کوي ګوره د هوا ضرورت زیات دی ځکه هر انسان اول حاجت لري الله زیاته پیدا کړی دی همدغه شان د اوبو ضرورت زیات دی نو اوبم ګوره الله ډیره پیدا کړی دی په خوا زمانه کې دا پټرول او ډیزل وغیرہ دا تیل چې دي استعمال دومره نو بس کله نه کله یو شیلا چې او خان و خارق په لګیدل او هغه له به استعمالول نو کم پیدا کېدل نن سبا زمانه کې د پټرول او د ډیزل او د تیلو استعمال ډیر زیات شوی دی ټول دنیا تقریبا په دې باندې روانه ده نو الله پیدایشم زیات الله وزمه کې نه روباسم زیات نو دا د الله قدرتونه دی الله موږ سره د هر یو شی خزانه شته خو موږ نه نازله او مگر په معلومه اندازې سره وارسلنا الرياح ورالي غمن بادنا لواقح پرتکون کی دوریزوم لواقح په معنا د حوامل سره پرتکون کی چوری زرا پرتکوم د غشان دوړیو ګردونه مرا پرتکای فانزلنا من راورو من السماء اذ اسمان د طرف نما ان او فاسقيناكم نسقي پتا سو باندې دا او بچی دا بیا په خورونو کې په کندو کې راجم شتا سي بیس کوي وما انتم ناستيتاسو له دغه او بولرا بخازنين راجم کون کی دا او بتا سو راجم کول نه شي الله وزي په خپل قدرت سره بیا په کندو خورونو کې راجم کوي انسان سره دومره وس نشته چې د باران ټولي په کې راجم کوي وإنا لنحن او بشک من نحيي ژوند کول کو ونمیت او مړ کول کو ونحن الوارثون او من یو باقی پات کیدون کی وارثون دا معنا دا منګ باقی پات کیدون کیو یعنی دا ټول هر څوک چې دی په دنیا کې دا به ختم شي د دوی مال د دوی جیداد د دوی شتمنی دا ټول به الله لپاره کیږي نو موږ وارثانی وخیری کنه
ولقد علمنا یقینا من لمعلوم دی المستقدمین منکم مخکی کی دن قستاسنا ولقد علمنا یقینا من لمعلوم دی المستأخرین رست پاتی کی دن قستاسنا من لمعلوم دی مخکی کی دن قستاسنا او رست پاتی کی دن کی د دې څه معنا ده د دې مختلف معناګان علما کوي مستقدمین نه مراد تیر شوی خلق او مستأخرین نه مراد راتلونکي خلق یا د مستقدمین نه مراد تیر شوی خلق او مستأخرین نه مراد موجوده خلق یا د مستقدمین نه مراد هغه خلق چې ورمخکې کیږي نیکو اعمالو طرف ته او مستأخرین هغه چې وروسته پاتې د نیکو اعمالو نه مستقدمین نه مراد مخکې صفونه د جهاد او مستأخرین نه مراد وروسته صفونه د جهاد مستقدمین نه مراد مخکې صفونه د مانځه او مستأخرین وروسته صفونه د مانځه بهر حال نو مراد تینا عموم علم د الله دی یعنی ټول مخلوق بس لنډه دا چې ټول مخلوقات چې دي دا الله جل شانه له معلوم دي یو شی هم د الله د علم نه بهر نشته اوس پورې چې څومره کارونه شوي دي دا هم الله له معلوم دي د دې نه بعد چې کوم کارونه کیدونکي دي هغه هم الله له معلوم دي الله سره د مخکې نه علم دی وان ربک وبشک ربستا هو يحشرهم اغبر جمع دوی لرا انه حکیم علیم بشک د الله حکمت والا دی پوی دی ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون او بشک من پیدا کړی د انسان من صلصال د کړنګار کونکی من حمأ مسنون د زړی خټینا من حمأ مسنون د زړی خټینا صلصال هغه خټه لویل کیږي چې وچه شو کړنګ کړنګ کوي کړنګارې کوي لکه د ټیکری پشان او حمأ هغه خټه لوي چې وب په کې ساړې واچي او ډېر وخت پورې خمبيره پاتې شو رنگ بدل شي تور شي او مسنونم هغه خټه لوي چې ډېر کلونه پتیر شي ډېر زړه شي د آدم علیه السلام مبارکي چې الله د څه نه پیدا کړي دي مختلف الفاظ راغلي دي کله الله وي من پیدا کړي دي من تراب النخاورنا کله وي من طين د خټینا کله راضي من طين اللازب د سلیخنا کې خټینا او کله راضي من صلصال د کړنګار کون کې من حمأ مسنون د زړی خټینا او کله وي کل فخار لکه پشانت د ټیکری نو د دې وجه ده چې د ټولو الفاظو کې تعارض نشته اول خاوره وا خو الله جل شانه پکې او بو واچولې خټه شو بیا چې کله په دې باندې لږ وخت تیر شو سلیخ پکې پیدا شو نو طین اللازب سلیخنا کا خټه دي جوړه شو بیا چې لږ وخت په دې باندې نور تیر شو نو د دې نه حمأ مسنون تورا خټه دي جوړه شو زړه خټه او بیا چې کله دا راوچه شولا نو کړنګارې کو سوال شو او دا کړنګارې د څه ولکه د ټکری پشان نو ځکه الله وی کل فخار لکه پشان ته د کربونی نو ولقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی د انسان من صلصال د کړنګار کونکی چې کړنګ کړنګ کوي ستکه من حمأ مسنون د زړی خټینا والجان او من پیدا کړی د پلار د پیریانو دا والجان مفعول به مقدم دی دی لما ازمر عامله على شريطة التفسير ویخا والجان خلقناه او پلار د پیریانو من پیدا کړی دی من قبل مخک د آدم علیه السلام نا د آدم علیه السلام نه مخک الله پیریان پیدا کړی دي په دې ځمکه باندې د انسانانو نه مخک هغه اوسېدل ګوره نو ځکه الله من قبل مخک د آدم علیه السلام نا من نار السموم دور گرم هوا والانا من نار دور نا السموم چې گرم هوا پکې و او لګې پکې نه وخا واذ قال ربك للملائكه وكل جويل استرب ملائکه لا دي جنو سو واقعه د آدم علی السلام او د ابلیس شروع کی تفصیل مخکې دو سوراتونو کې تیر شوه دي کله چې ویل استعرب للملائکه ملائکه لانی خالق چې بشک ز پیدا کوم بشرن یو انسان من صلصال د کړنګار کونکي من حمأ مسنون د زړی خټینا
فاذا سويته چې کله برابر کوم ونفخت فيه او پوکې حکم په هغه کې من روحي د خپل روحنا فقعوا له نشیتاسو هغل ساجدين سجده کوونکی دله امر تعلیقی ویخه یعنی چې کله ز پیدا کم روح پکې پوکم بیا بولا ګور تاسو څوکي سجده وکي فسجد الملائکه دلته اوس ادماج دي الفاظ پټ دي څه مطلب یعنی کله چې الله جل شانه آدم علی السلام پیدا کو او روح پکې واچو او به ملائکه له امر کو چې اوس ولا سجده وکي نو فسجد الملائکه انور الفاظ مینس کې مراد دي ځکه الله څه وی چې کله برابر کم روح پکې پوکم بیا ولا سجده وکي نو د دینه بعد دار چې الله پیدا ک روح پکې واچو او امر ولا او چې اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام سجده وکي فسجد الملائکه كلهم نو سجده وکړه ملائکه ټول اجمعون په یوځه دله مفسر ویل کیږي کنه د اصول فقه په اصطلاح کې چې احتمالات د تخصیص او د تفریق پکې ختم دي سجده وکړه ملائکه احتمالو چې بازو بکړي نو ویل چې نه كلهم ټولو کړي دا احتمالو چې جدا جدا به کړي نو اجمعون نه په یوځه وکړه الا ابلیس مگر ابلیس کو نکړه ابلیس ته هم د سجدي کول امر شوه دی اگر چې ابلیس د ملائکو د جنس نه دی تحقیقی خبره ده ان شاء الله 15 سپاره کې برا شمول خو لیکن امر د سجدي دی رشوه وخه سوره اعراف کې ترشیو کنه ما منعک الا تسجد اذ امرتک چې امر می تعالی وکړه ابا انکار وک ان یکون چشی مع الساجدین د سجده کوونکو سره انکار وک چې زده سجده کوونکو سره څنګه شم قال الله فرمایل یا ابلیس اے ابلیس مالک عذر دستا الله تکون چې نشوي تو من الساجدین د سجده مع الساجدین د سجده کوونکو سره سجده دی ولې اون کړه نو دې څه وی زه خو ډېر غوړم کنه قال اویل شیطان ابلیس لم اکل لاسجد زنیم چې سجده وکم لبشرین انسان لا زنیم چې سجده وکم لبشرین دس انسان لا دا بشرین موصوف دی دس انسان لا خلقته چې تا پیدا کړي من صلصال د کړنګار کونکي من حمئ مسنون د اغه غلې شوی زړی خټینا حم چې خمبيره شو مسنون زړه قال الله فرمایل فاخرج نعوذ من هذا دی جنت نعوذ فانك رجيم بشکت رټلې شوی تلعنتی بدویلې شوی وان عليك اللعنه بشک فتا باندې لعنت دی الى يوم الدين تر ورځې د بدلی پورې قال دی شیطان ویل رب ای زما رب فانظرني نو مهلت را کمالا دام د ابلیس بدبختی و پکار خدا و چې متوجه شوی و الله لا فریاد کړي و جړای کړي و چې بدو شورانه خدای نورم بډي وای د خلکو گمراه کول ولا چې بزبستا او خلق گمراه کوم ستا بندگان قال نو ویل ابلیس رب ای زما رب فانظرني نو مهلت را کمال الى يوم يبعثون تر ورزيد دوباره پورته کېدلو پورې قال الله فرمایل فانك من المنظرين بشکت د مهلت درکړې شو نه الى يوم الوقت المعلوم تر ورزيد معلوم وخت پورې د خدعا غوښته و چې مال مهلت راکا د دوباره پورته کېدلو پورې یعنی کله چې دویم وارش پیلې وهلې کېږي او خلک را پورته کېږي دی وخت پورې لیکن الله ولا مهلت ورکه تر اول شپې لې پورې ځکه د ابلیس مقصد دا و چې زه د مرګ نه بیخي بچ شم ځکه په دویم شپې لې سره خو به مړی مرا ژوند کېږي نو زه به تیار ژوند دیم خو الله ولا تر اول شپې لې پورې مهلت ورکه چې کله د نور خلک مړ کېږي ته به مور سره مړ کېږي ځکه البته څه وایي من المنظرین د مهلت درکړې شو نه مهلت درکړې شوی څوک دي هغه انسانان چې د قیامت پورې کم ژوند دي نو هغه به الله وفات کی پاول شپې سره ابلیس به مسره ختم شي نو مرګ به راضی ښه د مرګ نه بچ کېدې نشي الى يوم الوقت المعلوم تر وزيد معلوم وخت پورې دا معلوم ولا په دې اعتبار سره اویو چې د اغه نخي او نشانات ذکر شوی دي په احادیثو کې کنه نور هغه عین وخت چې دغه معلوم نه دی یا دا معنا چې معلوم دی په علم د الله کې الله په علم کې معلوم دی کنه قال اویل شیطان رب ای زما ربا بما اغویتنی په سبب د دې چې زدي گمراه کړم یا په سبب د دې چې زدي محروم کړم د جنت نه لا ازینن لهم خما خازب خستقم دوی لا استاد بندگانو لفل الارض پزمکه کې گناهونه ولا خستقم وسوسه بچو
ولا اغوینهم اجمعین او خامخا زبدوی گمراه کوم ټول الا عبادك مگر ستا بندگان منهم د دوی نه المخلصین بچ ساتلې شوي ستا هغه بچ ساتلې شوي بندگان هغه به زما په دام کې نه راګیریږي هغوی به مانه بچ کیږي. دا آیت به دلیل دی په عصمت د انبیا باندې چې انبیا علیهم الصلاة والسلام نه ګناه نه کیږي. ځکه دلته وایي الا عبادك منهم المخلصین مگر ستا بندگان بچ ساتلې شوي. نو دینه معلومه شوله کنه چې بعضی بندگان د الله دسي دي چې هغه د شیطان نه الله بچ ساتلی دي. نو دغه بعضی بندگان چې دا بچ ساتلی شوي دي دا اوس که انبیا نشي که پیغمبران نشي نو خو نور خلک بشي کنه نو بیا خو د نورو خلکو درجه په انبیا اوچته شي او دا خو د اجماع نه خلاف ده. خبره پوه شولې کنه. نو معلومه شو چې دا مخلصین څوک دي دا انبیا علیهم الصلاة والسلام نو هغوی د ګناهونو نه پاک دي. قال الله فرمایل هذا دا بندگی هذا دا بندگی چې په عبادت لفظ کې ولې اشاره شوی ده دا بندگی چې د صراط دا لار د مستقیم نیغا دا مینس کې علی راغلی دی علی بیانه چې په ما باندې دی بیان ول د هغه هذا صراط مستقیم علی بیانه دا نیغا لار دا چې په ما باندې د دی بیان ول دی زبې بیانوم د خپل پیغمبرانو په واسطه سره او یا دا علا په معنا د اله سره دی. هذا صراط مستقیم الیا دانی غلار د ما طرف تراغلی دا بندگی زما چې دا دانی غلار د جمال را رسیدلې ده. ان عبادی لیس لك علیهم سلطان بیشک زما بندگان چې دی لیس لك نشته ده تعالی را ابلیس علیهم پاغوی باندې سلطان وزد گمراه کولو سلطان وزد گمراه کولو دې نشته ده الا من مگر هغه څوک اتبعک چې ستا تابعداري کړې ده من الغاوین د سرکشانو نه یعنی په بعضې کسانو ستا وس شته دی الا من اتبعک من الغاوین مگر هغه کسان چې ستا تابعداري کړې ده د سرکشو نه په هغوی باندې ستا سلطان او وس شته دی. په دې باندې به یو سوال راځي دې آیت نه معلومیږي چې په تابعدارو باندې د شیطان وس شته دی ځکه دلته الله څه وایي لیس لک علیهم سلطان زما په بندگانو ستا وس نه رسیږي الا من مگر په هغه چا دې رسیږي چې ستا تابعداري کړې ده. نو دې نه معلومیږي چې شیطان وس او سلطان په خپلو متبعینو او تابعدارو باندې شته دی که نه. لیکن مخکې 14 سپارې کې تیر شو سورت ابراهیم 22 آیت کې چې شیطان به د قیامت پر ورځ باندې د خپلو ملګرو لڅوي په جهنم کې وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي چې زما په تاسو باندې هیڅ سلطان نو زور نو خو ما دعوت درکړو تاسو قبول کړو. نو دلته خدا وایي چې شیطان به د خپلو ملګرو لوي چې وما كان لي عليكم من سلطان چې زما په تاسو باندې سلطان نو. او دلته دې آیت نه معلومیږي چې د شیطان سلطان او زور شته په خپلو تابعدارو باندې. په دې تاسو پوه شولئ که نه دا یو اعتراض شو چې د دواړو آیتونو ترمنځ ظاهرا تعارض او ټکراو معلومیږي. نو جواب دا دی چې د سلطان یوه معنا ده ښایسته کول د ګناهونو دعوت ورکول خلکو له د ګناهونو وسوسې اچول د ګناهونو دلته دا معنا ده. نو دا وس خو د شیطان په خپلو متبعینو شته دی که نه چې وسوسې ولا اچوي ګناه ولا ښایسته کوي ډولي کوي ولا که نه دلته دا معنا ده د سلطان خان. خبره پوه شولې که نه. او الته سلطان په معنا د چی سره د زور سره چې د زور وس خو نشته دی که نه چې په زور باندې یو سړی راونیسي د لاس نه چې شابه دا ګناه وکړي. نو الته چې شیطان خپلو ملګرو له چې وما کان لي علیکم من سلطان الته دا معنا وه چې جبرا خو در باندې ما دا کار نه وکړ چې لاس نه مې رانیولې. او یا دوی مونږ ته ویل چې سلطان په معنا ده دلیل سره دی چې ما تاسو را دعوت درکړې خو دلیل خو نو بې دلیل نو الته سلطان د دلیل په معنا سره دی. نو د سلطان معناګانې جدا جدا دي. وان جهنم او بشک جهنم لموعدهم زید د دوی د وعده اجمعین د ټولو دا اجمعین په حالت جری کې دی. ګوره دا اولی په جری کې دی د دې وجه دا ده چې دا اجمعین چې دی دا تاکید دی د دې هم ضمیر د پاره موعدو هم موعدو مضاف او هم ضمیر مضاف الیه دی په حالت جری کې دی دا ضمیر
نو اجمعین تاکید حالت جری کې شو ځکه د مؤکد او د تاکید اعراب یو شان دی. نو دا د هم ضمیر د پاره تاکید دی، هغه په حالت جری کې دی ځکه مضاف الیه دی. اگر چې ضمیر دی مبنی دی کنه اعراب په لفظا نه راځي خو محلا مجرور دی، نو اجمعین هم ځکه مجرور شو. وان جهنم وبشک جهنم لموعدهم خامخا زید وعدی د دوی د اجمعین د ټولو. لها 7 ابواب د دې جهنم د پارا و دروازې دي، و طبقات دي پکې ښه په جهنم کې و طبقات دي. جهنم، سعیر، سقر، حطمه، هاویه، لظى او جهنم. دا و درجې دي په جهنم کې، او د دې وجه دار چې انسانان هم و قسمه جوړيږي. ګناهګار خلک، یو د دې امت ګناهګار مؤمنان، دویم يهود، دریم نصارا، څلورم صابئین، پنځم مجوس، شپږم مشرکین، اوم منافقین. نو د ګناهګارو خلکو مو طبقې دي، نو جهنم کې الله و طبقې پیدا کړې دي. او د منافقین مبارکه سوره النساء کې راځي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، چې هغه په پلان دي طبقې د اور کې سوځيږي چې هغه جهنم په نامه باندې ده. نو لها الله وې دغه جهنم د پاره 7 ابواب و دروازې دي، لكل باب د هر دروازې د پاره منهم د دې خلقنا جزء مقسوم، حصد مخلوق دا مقسوم تقسیم کړي شوی. جزء یو برخه د مقسوم تقسیم کړي شوی ده. د هر دروازې د پاره بینه بیل برخه ده، یعنی بعضی خلق الله د یوې درجې د پاره پیدا کړي، بعضی د بلې د پاره او بعضی د بلې د پاره. ان المتقین فی جنات وعیون، سزا بیان شو، تخویف اخروی بیان شو، نو سور پسې د جنت بیان دی، زیره بیانېږي. ان المتقین بشک متقیان وفي جنات فباغونو کی وعیون او پچینو کی بی، باغونو کی بی او خسته چینی بی د اوبو مزیدار. ادخلوها بسلام آمنین، یقال لهم لفظ مقدر دی، او بویل شي جنتیان لا ادخلوها داخل شي جنت لبسلام فسلامت سر آمنین خبیغما، آمنین په امن کی. ونزعنا ما فی صدورهم، دا د سوال جواب دی چې د جنتیانو خو به درجات مختلفی کنه، د چا درجه به ټیټه او د چا به جیږي، نو دوی به یو بل سره حسد کوي، خفقیږي بلګه دنیا کې چې یو سړی ډیر مالدار وي نو خلک ور سره کینه کوي، حسد ور سره کوي. جنت کې به هم دغه شان خلک حسدونه کوي. نو الله وی جنان ونزعنا او منغ به وباسو ما هغه فی صدورهم چې د دوی پسینو کې د من غل خفغان، اخوان نورون نورون بی علی سرر پتختون باندې وی متقابلین، یو بل مخامخ پتختون بناست، یو بل مخامخ گپ شپ بلګي، خبره اترې بګي، یو د بل سره بکینه نه ساتي. زکا چې هر چاله بخل شان چت ښکارا کیږي چې بس زما خړې ډولې مرتبه ده. لا يمسهم نبرسیږي دوی لفیها په دې جنت کې نصبون ستړی والے، وما هم او نبوی دوی منها د دې جنت نه بمخرجین وستلې شوی، وستلې کیږي بنا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، مخکې دو قسمه آیتونه بیان شول، د تخویف او د بشارت. بعضی آیتونو کې سزاګانې بیان شول، عذابونه، او بعضی آیتونو کې بشارتونه بیان شو. نو اوس دا دو آیتونه د مغې دواړو سره متعلق دي، خو په طریقه د لف نشر غیر مرتب سره. ځکه مخکې ګوره تخویفات مخکې بیان شو کنه، سزاګانې مخکې بیان شو، زیر ورپسې بیان شو. اوس آیتونه چې کوم دو دانې را روان دي، نو د زیر والا آیت مخکې دی او د یری والا آیت وروسته دی، دی له لف نشر غیر مرتب وي. نبئ عبادی، خبر ورکه زما بندگانو، لانی چې بېشکه زه انا الغفور الرحیم، زه بخښنه کوونکی مهربانم، وان عذابی، او بېشکه عذاب زما هو العذاب العلیم، عذاب دی دردناک.
نو ګوره اولنې آیت د دې زیرو سره لګیږي بشارتونو سره جذبخون کې مهربان او دا دویم آیت کې عذاب الیم دی دا د مخ کې تخویفات سره لګیږي ونبئهم عن ضيف ابراهيم دې سینا دریم باب د سورت دی تر اخره پورې پدې کې اول ذکر کیږي واقعا د ابراهیم علیه السلام د میلمنو چې تفصیلا او مرتب بیان شوی و په سورتي هود 12 سپاره کې الته تفصیل سره ولګه او ترتیب وارم و دلته لګبي ترتیبم او مختصرم ده بیا ورپسې ذکر کیږي واقعا د لوط علیه السلام امدغه ملائک چې ابراهیم علیه السلام لراغلیو لاړ لوط علیه السلام داغه په قوم باندې د عذاب ورکولو د پاره او بیا ورپسې واقعا ذکر کیږي د صالح علیه السلام د شعیب علیه السلام او بیا ورپسې ذکر کیږي واقعا د صالح علیه السلام چې په دې درې قومونو باندې عذابونه راغلیو د تیر شو قومونو څخه او بیا دو قومونه د دې امت ذکر کیږي چې الله په عذاب راوړي دي په 90 نمبر آیت کې او په 95 نمبر آیت کې مقتسمین او مستهزئین او اخره کې لس آداب ذکر کیږي د داعی د حق د پاره ونبئهم او خبر ورکدوی له پیغمبره چاله خبر ورکدي خپل امت له خپل موجوده خلق له خبر ورک عن ضيف ابراهيم د ابراهيم عليه السلام د ملمنو مبارکي ضيف اطلاق په مفرد باندې کیږي او په جمع باندې کیږي یوم الملم ویل کیږي او ډیر لم نو ته د جمع په معنا سره ده خبر ورکدو الى عن ضيف ابراهيم د ابراهيم عليه السلام د ملمنو مبارکي ملائکه لیدل ته ملمانه ویلي دا ولی دا بزعم ابراهيم عليه السلام د ابراهيم عليه السلام په ګمان سره اصل کې دا خو ملائکه ملمانه خو نو خو ابراهيم عليه السلام فرض کړی دا څه دي ملمانه دي کنه دغه وجه ده چې ولای خسه علال ملمانه نو اذ دخلوا عليه چکل دوی داخل شل په ابراهيم عليه السلام فقالوا نؤول دي ملائکه سلاما کی سلام دی پتا قال ابراهيم عليه السلام ویل ان منكم بشک من استاسن وجلون يريغو من استاسن يريغو ما مخ کی خبرو کچ دا واقع دلته مختصر ذکر شوی ده ګوره د ابراهيم عليه السلام د سلام جواب دلته ذکر نشو ملائکه به سلام واچو خو لیکن ابراهيم عليه السلام چې کم جواب ورکړي دی هغه دلته ذکر نشو سورته هود کې قالوا دوی ویل لا توجل ميريغا انا نبشرك بیشک من زیره درکو تعالی بغلام علیم په یو الک په حسرا علیم نه مراد څوک دی غلام علیم الک په صحیح دی قال ابشرتموني على ام مسني الكبر قال ابراهيم عليه السلام ابشرتموني آیات سمال زیره راکوي على سرد دین على د مع بمانا سرد سرت دین ام سنیل کې بارو چې رسیدل دې مال بوډاواله ز خو سپینګری یم فبما تبشرون نو پڅشي سرا تاسو مال زیره را کوي د ابراهيم عليه السلام د الله په قدرتونو کې شک نشته ګوري چې ګنه په دې وخت کې به مال زوی څنګه را کی الله را کولې شي خو لیکن دا کیفیت په باره کې پوښتنه کوي چې څنګه به را کوي لاله یعنی زب هم دغه شان بوډایم او کنه بیرته بزوانېګم او د دې خزینه به مکیږي کده بلی نه بکیږي نو دا د کیفیت پوښتنه کوي ښا نور د الله په قدرتونو کې شک نه لري الله خو بغیر د اسبابونو بچ ورکولې شي قالوا نو ویل ملائکه بشرناک من زهره درکو تعالی بالحق په حق خبر سرا فلا تکم من القانطين نو مکهګه د نا امیدی کوونکو نام ګور ابراهيم عليه السلام نا امیدی نه د کړي خما مخکې خبره وکړه لیکن دا تعجب او که حیران شو نو ملائکه دغه تعجب ته یو قسم نا امیدی ویله چې ته مکهګه د نا امیدی کوونکو نه امیدی کړي نه ده خدا تعجب کول دا یو قسم نا امیدی دوی تخکاره شو قال ابراهيم عليه السلام ورلو جننا زخنا امید نه ومن يقنط من رحمه ربه نا امید نه کې د خپل رب د رحمت نا دامن دلته د نفي په معنا سره ده نا امید نه کې د خپل رب د رحمت نه الا الضالون مگر گمراهان نا امید حکم خلق کوي گمراهان کوي زخنا امید شوه نه ما دلته د قنوت سره ضالون ذکر کړه
د قنوت سره چې ذکر کړه ضالون، او په سورۃ یوسف کې د یأس سره ذکر کړه او کافرون. ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. د ایاس د نا امیدۍ سره الته کافرون ذکر کړو. وجه دا د ایاس هغه نا امیدۍ وي چې د انسان په زړه کې پیدا شي، هغه پټي کنه نو الته کافرون ویل کفرم پټوي، د کفر تعلق هم د زړه سره. او قنوت هغه نا امیدۍ لوي چې د انسان په ظاهر باندې آثار ښکار شي، او دلالت تعلق هم د ظاهري سره د ظاهر سره دی. نو هر یو ځای کې خپل مناسب لفظ ذکر کړ. قال نو ویل ابراهیم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام پوه شو چې ملائکو راتلل یوازې د دې زیری د پاره نه دی ښه، صرف دا یو خبره نه دراوړي بل څه مقصد به ضرور لري. ګوره ځکه که صرف زیره مراد وي نو د زیری د پاره خو یو ملائکه هم کافی و، خدا چې ډیر راغلي معلومیږي چې بل څه خبره مشته، نو ځکه پښتنه کړه. قال اویل ابراهیم علیه السلام فما خطبکم، نو څه دی لوی کار ستاسو، ایها المرسلون ای را لېږلې شوو ملائکو. قالو اویل دی ملائکو انا ارسلنا، بېشکه موږ را لېږلې شوي یو الی قوم مجرمین. دلته اهلاک لفظ مقدر دی، الی اهلاک قوم مجرمین، د مجرم قوم هلاکولو د پاره چې یو مجرم قوم دی د هغې د هلاکت د پاره الله موږ را لېږلي چې هغه قوم د لوط علیه السلام دی. الا آل لوط، مگر کورنۍ د لوط علیه السلام چې دا به نه هلاکېږي. انا لمنجوهم، بېشکه موږ به خلاصې ورکو دوی له اجمعین ټولو له، دې ټولو له به موږ خلاصې ورکو د لوط علیه السلام کورنۍ له. الا امرأته، مگر ښځه د هغه قدرنا مقرر کړې ده موږ انها لمن الغابرین، چې بېشکه دا د پاتې کېدونکو څخه ده. صرف ښځه چې دغه به نه بچ کېږي. دې له استثناء من المستثنا وایي. ګورئ چې یو پیره استثناء وشي د یو شي نه، او بیا د دغې استثناء نه بیا بله استثناء وشي. لکه دلته الله وایي موږ به ټول قوم هلاکو، خو صرف کورنۍ د لوط علیه السلام به څه کېږي؟ بچ کېږي. دا مستثنا شو. لکه اوس د دې کورنۍ نه الله بیا استثناء کوي، الا امرأته، مگر ښځه د لوط علیه السلام چې ده دا به نه بچ کېږي. استثناء من المستثنا. فلما جاء آل لوط المرسلون، هر کله چې راغلل کورنۍ د لوط علیه السلام ته المرسلون را لېږلې شوي ملایکه، دا ملایکه راغلل د لوط علیه السلام کور له. قال نو ویل لوط علیه السلام انکم قوم منکرون، بېشکه تاسو قوم استئ نااشنا، نوي غوندي خلک استئ. قالو دوی ویل بل جئناک، بلکې موږ راوړی دی تعالی بما عذاب د هغه څه کانو چې ودوی فيه پاغې کې یمترون چې شکې کو. بما معنا بعذاب، ما موږ راوړی دی تعالی عذاب د هغه څه چې دوی پاغې کې شک کو. واتیناک، ومن راوړی دی تعالی بالحق، حق عذاب، د حق نه مراد عذاب یا وحی. وانا لصادقون، او بېشکه موږ رښتیا ویو. فاسر باهلک، دلته واقعه د لوط علیه السلام ذکر ده خو مرتب نه ده. دې صورت کې واقعات ترتیب سره نه دي بیان شوي. دا واقعه په سورت هود کې ذکر شوی ده او سورت زاریت او په سورت اعراف وغیره کې الته ترتیب سره و. ګوره دلته لوط علیه السلام له اول څه وایي چې ته خپل کورنۍ د ځان سره کې د شپې بلار شي سفر به وکي او شاله بنو ګوري. او بیا اوس ذکر کیږي چې قوم راغی او دنه مطالبه وکړه چې د الکان موږ لرا خوشي کړي. حالانکه خبره خود سي نه وکنه، خبره پويږي کنه. اول داوا چې دا قوم راغی لوط علیه السلام له د الکان موږ سره خوشي کړي. لوط علیه السلام ولا سوال او زاری وکړه دوی نه پرې خود. نو هغه نورسته بیا د ملائکه ولا ځان خود چې موږ ملائکه او بس ته د شپې سفر وکړه قوم ځان سره. اصل ترتیب دا دی چې کوم په سورۃ هود کې بیان شوی دی. دلته غیر مرتب واقعا ذکر ده. فاسر باهلک، نتبوزا خپل کورنۍ بقطع من الليل، په یوې برخې د شپې کې. واتبع ادبارهم، او تتابع ساده دوی د شاګانو ناروستانه، تتابع شه د دوی ناروسته، یعنی ورپسې ځه چې څوک پاتې نشي. ولا يلتفت منكم، او نه دی ګوري ستاسو نه احد، هیڅ یو کس شا طرف ته شاله بنو ګوري. ومضوا، او لار شي حيث اغزل تؤمرون، چې تاسو له امر کیږي. کم زیل چې تاسو له امر کیږي ال تلار شي، مراد نه د شام زمکه، د شام لزمونه ورسوي. وقضينا الیه، ومن فیصل ور ولدلا ذلك الامر، د دې کار
من فیصله واور ولا دی لوط علیہ السلام لا ذالک الامر د دې کار ان دابر هؤلاء چې بشک جرړې د دې خلقو به مقطوع کټکړې شي مصبحین د سبا په وخت کې د دوی جرړې به الله کټکې ټول به ختميږي. وجاء اهل المدینه اور اغلو د خار والا یستبشرون خوشاله کولی. ګوره دا خبره مخکې د ماته سره ویل چې اول دا خلق رااله او دا چې ورلوی د شپې لاړ شو سفر وکا دا ورپسې وروسته به ذکر ده. اصل ترتیب دا دی کنه. رال د خار والا یستبشرون چې خوشاله کولی. ولی خوشاله کولی چې لوط علیہ السلام کر الکان راغلی دي. قال اویل لوط علیہ السلام ان هؤلاء ضيفي بشکدا زمام الماندي فلا تفضحون تاسو ما شرموي واتقوا الله ويرګي د الله نه ولا تخزون او ما ورسوا کوي زکه د ملمنو بي عزتي د قرب بي عزتي. قالوا دوی ویل اولم ننهک آیت من نوی منکل عن العالمین د خلق سره د تعلق ساتلونا. دا ډېر بے حیا خلک دي په پیغمبر باندې پابندي لګولې چې ګور ځان سره بڅوک ملمکې نه ښه ګوره که ملمه دې که بیا به خیر نه. اولم ننهک آیت من نوی منکل عن العالمین د خلق سره د تعلق ساتلونا ملمانه بن راوړي یا عن العالمین دا معنا چې تم نوی منکل ګوره چې موږ له سفارش نه کې بیا سفارشونه موږ نه منو. قال اویل لوط علیہ السلام هؤلاء بناتی دادی زمالورگانی څوک دا ستاسو خزي او یا خپل لورګانی خو راجح قولدار چې ستاسو دا خزي چې دا زمالورگانی د زکه د قوم خزي د پیغمبر لورګانی نو هؤلاء بناتی دا زمالورگانی دا ستاسو خزي دا الله پیدا کړی ان کنتم فاعلین کا استی تاسو ذکر کوونکی یعنی که تاسو خپل خواهش پورا کوئ د دوی نه پورا کړه د الله حلال کړی تاسو لپاره کنه. لعمرک قسم دې ستا په عمر. الله جل شانه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عمر باندې قسم کوي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په افضلیت دلالت کوي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بغیر د هیڅ چا په عمر باندې الله قسم نه دی کړی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عمر باندې الله قسم کوي. دا خطاب نبی علیہ السلام ته. لعمرک ما قسم دې په عمر استا عمر او عمر په یبي معنا سره راځي. خود قسم په مقام کې عمر لیکل کیږي په عین باندې زور. قسم دې په عمر استا انهم یقینا دا کفار لفی سکرتهم خاما په خپل نشی کې دی عمهون سرګردان د دنیا په منشو کې اختدي ښه په مزو چرچو کې اختدي سرګردان او حیران دي آخرت ته هیر دي. بیادلتا الله جل شانه قسم کړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عمر باندې. الله جل شانه له اختیار دی چې هغه په څه شي باندې قسم کوي. مختلفو شیونو باندې الله قسم کړي دی. ګوره په انځر باندې قسم کړي دی، په زیتون باندې قسم کړي دی، دغه شان ته په خار باندې قسم کړي دی. لا اقسم بهذا البلد. الله جل شانه له اختیار دی لیکن منګ او تاسو الله مکلف کړیو په دې باندې چې منګ قسم کو نو صرف د الله په نوم به کوخه. خبره پوهیږي کنه. حدیث کې راغلی دی من حلف بغیر الله فقد اشرک. چا چې د الله نه بغیر په بل شی باندې قسم وکړي دی شرک. د الله نه بغیر په یو شی باندې منکه ها قران کریم باندې کولای شي څنګه د الله په صفاتو کې دی کنه کلام الله. د الله د نوم او د الله د صفاتو نه بغیر په بل شی باندې قسم نشي کولای. د پیغمبر باندې قسم جایز نه دی. دا باز خلکو زماده په جمعات باندې قسم او زماده په بیر بابا باندې قسم زماده په فلانی شی باندې دا ټول ناروا او ناجایز قسمونه دي. ګوره فاخذتهم الصيحه نؤني والدويل رچغ مشرقين د سبا په وخت کې مشرقين د نور خاطه په وخت کې نور راختلو په وخت په دې باندې سوال راځي. سوره هود کې هو تیر شوی ان موعدهم الصبح چې د دوی د وعدي وخت سبا دی. یعنی الته ذکر شوی چې د سبا راختو په وخت کې په عذاب راغی د اذانونو په وخت کې او دی آیت معلومیږي چې د نور خاطه په وخت کې راغی. په سوال باندې پوښو لیکل نو جواب دا دی چې شروع شوی و د اذانونو په وخت کې د سبا په وخت کې او پای انتهای او شول د اشراق په وخت کې نور خاطه په وخت کې. فجعلنا عاليها نو الله ويم وګرځول پاس طرف د دې کلی سافلها لاندې وامطرنا عليهم او من باران او کبدوی باندې حجارتن د کانو من سجیل د پخی خټه. ان فی ذلک یقینا پدې کې آیات ډېر نخدیر المتوسمین د پاره د فکر کوونکو.
متوسمین خلق چې فکر کوي سوچ کوي. وانها یقینا دا کله د لوط علیہ السلام لبسبیل مقیم خامخا پلاری نیغ باندې ده. دا کله د لوط علیہ السلام لبسبیل مقیم خامخا په نیغ لارې باندې پروت ده. د لوط علیہ السلام قوم شام طرف ته کله سړېږي نو په لارې کې راځي سوریه طرف ته چیزي شام. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه خامخا نخد عبرت للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. وان کان اصحاب الایکه لظالمین دا اوس به مواقع ده. دا واقعا ذکر کیږي د چا د شعیب علیه السلام د قوم. وان كانوا یقینا اصحاب الایکه د باغونو والا لظالمین خامخا ظالمان. ایکه ویل کیږي غنو ونو لبن باغ یقینا د باغونو والا لظالمین خامخا ظالمان. دینه مراد څوک دي د باغونو والا؟ نو د دینه مراد د شعیب علیه السلام قوم دی. بیا په دې کې دوه قول د علماو دي. یو دار چې الله جل شانه شعیب علیه السلام لګل او مدین والا و الی مدین اخاهم شعیب. نو ځینې علماو چې دا اصحاب الایکه او اصحاب مدین دا یو خلق دي. دا یو خلق دي چې د دوی باغونه هم او تجارت او کاروبار هم کوي. نو الله جل شانه ول شعیب علیه السلام راولې ګو دوی په ناب تول کې کمې کو الله هلاک کړ. پوښولې کنه. دویم قول دا دی چې نه اصحاب مدین جدا خلق دي او اصحاب الایکه دا جدا خلق دي. الله جل شانه شعیب علیه السلام اول کې راولې ګد د مدین والا چاغوی خبر نه منله د الله عذاب تراغی به راولې اصحاب الایکه. نو دو قوون له بیل بیل راغله دي. سره مخلاص شو کنه دا دواړه قولونه پکې شته. یقینا هو اصحاب الایکه دا ان دلته ان مخفف من المثقل دی. یقینا هو د بن والا د باغ والا خامخا ظالمان. فانتقمنا منهم نو من بدل واخستلا د دوی نه په عذاب سره. من د دوی نه بدل واخست په عذاب سره عذاب تراغی. وانهما یقینا دا دواړه کلی وانهما دا دواړه کلی کوم دواړه کلی؟ نه د لوط علیہ السلام کلی او د اصحاب الایکه کلی. مخکې د لوط علیہ السلام واقعا زیره شو. د لوط علیہ السلام کلی او د اصحاب الایکه کلی چې دی لب امام مبین خامخا په لارې ښکاره باندې دي. خامخا په لارې ښکاره باندې دي. یو لویه لار چې کومه د مدینې منورې نه تبوک لتلې وه په دغې لارې باندې بیا مدین هم راته چې هغې نه بیا لار جدا شوې وه او د لوط علیه السلام کلی هم پرې راته. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين او یقینا تکذیب کړو اصحاب الحجر سمودیانو د حجر والا المرسلین د پیغمبرانو. دې جن درې مواقع شروع شول. اوس تکذیب کړو اصحاب الحجر د حجر والا مراد نه سمودیان دي. حجر د سمودیانو د غټ خار چې کوم د غینوم حجر. تکذیب کړو د حجر والا المرسلین د پیغمبرانو. پیغمبر ولا الله څوک را لګلو؟ د سمودیانو پیغمبر څوک؟ صالح علیه السلام. وآتیناهم آیاتنا من ورکړو هغه لا خپل نخي فکانوا نو عنها د هغین معرضین مخړون کی. الله من ورکړي وی خپل نخي معجزه د دوی څه ناقه او چې الله پاک د غټه نه پیدا کړي و. وکانو ينحتون من الجبال بيوتا آمنين او دوی دا صالح علیہ السلام قوم خی او دوی ينحتون چې توګل به من الجبال د غرونو بيوتا کوټي آمنين بیغما. غرونو کې به کوټي جوړول اسمت به جوړول خر ډېر انجنيرانو خسته آبادی به جوړول. فاخذتهم الصيحه نؤني والذيل رچغ مصبحين په وخت سبا کې فما اغنى عنهم نفيد ورنکړل دوی لما هغه څکانو یکسبون چې دوی کول نه مراد یا خو د دنیا هغه کارونه دي چې دوی کومه بنگلې جوړولې کومه آبادی به جوړولې اسمت به جوړولې اغي ولا پیدا ورنکړل. او یا د ماکانو یکسبون نه دوی هغه د کفر اعمال چې دوی کوم شرکی عبادتونه کول اعمال د کفر کول اغي ولا پیدا ورنکړل. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق
دا اصل کې علت دی د مخکې د پاره چې په دې مخکینو قومونو باندې د الله عذابونه ولې راغلي د هغې وجه دا ده چې الله ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي د پاره د حق ښکاره کولو چې الله خپل وحدانیت خلکو له ښکاره کوي دوی د الله وحدانیت نه منه دوی د الله باچهي نه منله د الله حکم یې نه مانه کنه نو ځکه پې عذاب راغلی وما خلقنا السماوات وموږ نه دي پیدا کړي اسمانونه والارض او ځمکې وما او هغه څه بینهما چې د دې دواړو ترمنځ دي الا بالحق مگر د حق ښکاره کولو دپاره چې حق ښکاره شي د الله قدرت د الله یووالی دوی نه منه وان الساعه یقینا قیامت لآتیه خامخا راتلونکی دی فاصفح الصفح الجمیل د دې ځنه ذکر کیږي آداب داعی له کوم سړی چې حق طرف ته دعوت کوي هغې دپاره آداب دي فاصفح نو مخ وګرځوه الصفح الجمیل په مخ ګرځولو ښایستهو سره په ښایسته طریقې سره پیغمبره مخ وګرځوه صفح الجمیل دې له ویلی کېږي چې انسان درګذر کوي معافي کوي او مقصد یې پکې صرف د الله رضایي ښایي درګذر کوي معافي کوي د خلکو نه مخ واړئ او صرف د الله دپاره یې وایي دې له صفح جمیل وایي ان ربک هو الخلاق العلیم وی پولیس یو سړی نیولی و که نه ورته ویلی چې شا بتاڼۍ له دې وړو نوم وښیوه نوم د څه دی هغې ورته ویل فاصفح الصفح الجمیل نو چې هغوی بولي که بیا به ترې غارت شو ایسته یې خوشي ان ربک هو الخلاق العلیم بېشکه رب ستا هغه ښه پیدا کوونکی دی العلیم پوه دی خلاق صیغه د مبالغې د فعال وزن دی رب ستا هو الخلاق هغه ښه پیدا کوونکی دی العلیم پوه دی ولقد آتیناک سبعا من المثانی او یقینا موږ درکړی دی تعالی سبعا و آیتونه من المثانی چې بیا بیا لوستل کیږي الله وایي موږ درکړي تعالی ای پیغمبره سبعا و آیتونه من المثانی چې بیا بیا لوستل کیږي مراد ترنه سورت فاتحه ده ځکه سورت فاتحې کې و آیتونه دي او بیا بیا لوستل کیږي هر رکعت والقرآن العظیم او موږ درکړی دی قرآن لوی د دې نه مرادم سورت فاتحه ده لکه حدیث سره ثابت دي چې د سورت فاتحې ډېر نومونه دي او پکې قرآن عظیم هم دی لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم دا اوس بل ادب دی یو ادب مخکې بیان شو فاصفح الصفح الجمیل دا بل ادب دی په دې آیت کې درې آداب نور بیانېږي یعنی دویم دریم او څلورم ادب لا تمدن مؤګدوا عینیک خپل سترګې ای پیغمبره الی ما هغې مالونو له متعنا چې موږ فایده ورکړي به په هغې سره ازواجا مختلف قسم مالدارو خلکو له منهم د دوی نه سترګې مو ور اوږدوه الی ما هغې مالونو له متعنا به چې موږ فایده ورکړي په هغې سره ازواجا مختلف قسم مالداره خلکو ته منهم د دوی نه یعنی الله وی ګوره چاله به موږ بنګلي ورکړي چاله به موټرې ورکړي چاله به ځمکه ورکړي قسم قسم شتمني به یې ورسره که نه خو چې کله ته دعوت کې نو د خلکو نه به متاثره کېږي نه ګورې دا د دعوت اصول الله بیانې آداب چې دعوت کې د چا د ګاډي نه د چا د بنګلې نه او د چا د شتمنۍ نه به متاثره کېږي نه بس خپل دعوت سره به دې کاري تأثر به نه اخلي که نه بلکې ته به هغوی له خپل تأثر ورکې نو خپل سترګې مه اوږدوه دا معنا ده چې چاله به نینې چینې نه کېږي چاله به ټیټ پاس کېږي نه د دنیا په خاطر باندې چې دې سره خو پیسې دي او دا هغه ولا تحزن علیهم او مه غمجن کېږه په دوی باندې یعنی که په دوی د الله عذاب راشي غمجن کېږي به نه دا دریم ادب شو څلورم ادب دا دی واخفض جناحک او ټیټ کا خپل وزر للمؤمنین د مؤمنانو دپاره ښکته که ټیټ که خپل وزر د مؤمنانو دپاره څه معنا د مؤمنانو سره نرمي کوه ښایسته سلوک ورسره کوه لکه څنګه چې چرګه په خپلو بچو باندې وزر یې راټیټې کړي که نه دی خپل سینې لاندې راګیر کړي محبت ورسره کوي مینه ورسره کوي نو دغه شان ای پیغمبره تم د مؤمنانو سره مینه کوه محبت ورسره کوه ښایسته سلوک ځکه دا خو ستا مرګړي دي که نه وقل او اویا و انی انا النذیر المبین چې بېشکه زه یره درکوونکی یم ښکاره دا پنځم ادب دوی له بیان وکړه چې زما وظیفه دا ده ګوره چې زه به تاسو له یره در کوم د الله نه به م یروم کما انزلنا علی المقتسمین دلته یو لفظ مقدر دی ننزل العذاب الله وی موږ به نازل کو عذاب په دې موجوده خلکو کما انزلنا لکه څنګه چې موږ نازل که علی المقتسمین په تقسیم کوونکو باندې
الله وي موږ په دې خلکو عذاب نازل کو لکه څنګه چې نازل ک پچا علی المقتسمین تقسیم کوونکو باندې. مقتسمین د 14 کسانو او د دوی مشهور ولید بن مغیره په نامه دوی تقسیم شویو. کله چې د حج ورځ راغله نو د مختلفو طرفونو نه به خلک مکې لراتل د حج د پاره، نو دوی په دې لارو باندې تقسیم شویو 14 کسانو، هر چاله خپل لار سپارلې و. چې کله خلک په دې لارې باندې راځي نو تاسو به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې ذهنونه د ډکوي، خبرې بوله کوي چې ګورلته سړی پیدا شوی دی چې خبره ونه ماني، پام کوي چې غوږ ولا کې نه دی، ایمان پرانه وړي، د پلار نکد دین نه خلق اړي نه به دین راوړي دا. نو الله وی لکه څنګه چې عذاب نازل شوی علی المقتسمین په تقسیمون کو باندې الله په دې باندې عذاب راوړي. او یا د مقتسمین معنا قسم کوونکی چې دوی قسمونه کړیو په دې خبره چې د نبی رسول الله مخالفت وکاو ګوره نه به پریدوخه. الذين ها کسان جعلوا القرآن چې ګرځولې د قرآن عضین ټوټي ټوټي، عضین ټوټي ټوټي څه معنا ټوټي ټوټي؟ ټوټي ټوټي دا معنا ده چې څوک وي چې دا خو اساطیر الاولین دي، د زړو خلکو کیسې دي پکې، او څوک وي چې دا خو شعر دی شاعری ده، او څوک وي چې دا خو سحر دی، څوک وي چې دا خو کهانت دی. نو مختلف نمونه پکې دي کنه، څوک وي چې افترا ده د ځان نه جوړ کړي دي. نو هغه کسان چې ګرځولې د قرآن عضین ټوټي ټوټي یعنی مختلف حکمونه به لګي. فوربک نو قسم دې پر رب تعالی نسالنهم چې خامخا موږ به سوال وکړو د دوی نه اجمعین د ټولونه. اما شان ګور اجمعین بیا راغی دا په حالت شابه زکه دا د هم ضمیر نه تاکید دی، او هم ضمیر چې هغه مفعول به دی په حالت نسبی کې دی، نو اجمعین په حالت نسبی کې شو. اجمعین په حالت نسبی او جری کې یو شان ترازی. خامخا موږ به دوی نه پوښتنه کوو اجمعین د ټولو نه عما د هغه څه په باره کې کانو یعملون چې دوی کول. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. پدې کې ذکر کیږي شپږم او وم ادب، پدې آیت کې دو آداب. فاصدع نو صفا بیان کوا بما د هغه څه تؤمرو چې تعالی امر کیږي. فاصدع نو صفا بیان کوا. صفا بیان کوي ادا معنا فاصدع چې زړه اوچا د مشرکانو بما تؤمر په بیان د هغه څه چې تعالی امر کیږي. زړه اوچا کدا کفار خفقیږي خفد شي د الله دین ولا بیان کړي. واعرض عن المشرکین او مخواړه د مشرکانو نه، مشرکان که پتا باندې اعتراضونه کوي تعاملات کوي ته خپل مخواړه او د دعوت کار جاری ساته. انا کفینا کبشک من کافی استاد پار المستهزئین د ټوقو کونکو څخه، منګه کافی استاد پار المستهزئین د ټوقو کونکو څخه. دا 15 کسانو ښه 15 مشران: عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبدی یغوث، ولید بن مغیره او حارث بن طلاطله. دای مشرانو چې دوی به نبی علیه الصلاۃ والسلام پورې استهزاء کوله، ټوکې او مسخرې وی کولی، نو په دوی باندې د الله عذاب راغی. نو الله و انا کفیناک یقینا من کافی استاد پار المستهزئین د ټوکو کوونکو نا. الذين هغه کسان یجعلون مع الله چې ګرځي د الله سره الها اخر بل حقدار د بندګۍ بل خدای. فسوف يعلمون زردې چې دوی به پوي شي. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. دا تسلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام له الله اے پیغمبر اب موږ لا پته ده چې ته د دې مشرکانو په خبرو باندې خفقېږي، زړه دې تنګيږي، خو لیکن برداشت وکړه، صبر وکړه او د ارزبه تیرې په ځان باندې. ولقد نعلم او یقینا من کوهیګو انک بشکت یضيق صدرک تنګيږي ستاسینا بما په سبب د هغه خبرو یقولون چې دا مشرکان وای. دوی چې ستا کوم مخالفتونه کوي نو خامخا سړی تنګيږي خفقېږي کنه. خو لیکن الله څه وای نور آداب بیانې ښه اتم نهم او لسم ادب اس بیانېږي. فسبح نو پاکي بیان او بحمد ربک سره د ثنا د خپل رب. چې کله دوی پتا باندې اعتراضونه کوي نو ته د الله پاکي بیان او سره د ثنا نه د الله حمد او ثنا بیان او ذکر کوه، ذکر کوه په ذکر کې ځان مشغول کا چې الله دې دا غم زایل کړي. په ذکر سره د انسان غم ختميږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. سورۃ رعد کې تیر شو کنه.
نو فسبح پاکی بیان و بحمد ربک د خپل رب د ثنا سرا وکم من الساجدین او شد سجده کوونکو نه معنا منځونه لزور ورکا منځونه کا نوافل کوا چې الله جل شانه ستا حفاظت وکي او دا مشکلات الله آسان کی نو فسبح دا اتم ادب شو وکم من الساجدین نهم شو واعبد ربک دا لسم دیوس او بندگی کوا د خپل رب حتا تر دې پوری یقل یقین چې راشي تعالی مرګ یقین معنا څه ده مرګ دی چې راشي تعالی مرګ لکه سورۃ مدثر کې ذکر دي کنه 9 سپاره کې حتا اتانا الیقین تر دې پورې چراغ منګل مرګ بیا د دې ځنه بعضی متصوفو ملحدینو دلیل نیولې ده په دې خبره باندې وای چې کله سړی یقین راشي چې بس اوس درجه اوچته درجه ته رسیدلې الله له مقرب ما نو بیا د عبادت نه کوي زګدل د الله د خپل رب بندگی کو تر دې پورې چې ستا یقین راشي نو هغه وی سړی چې درجه د یقین له اورسیږي بیا د عبادت ضرورت نشته په دې وجه باندې بعضی پیران خیرن خچن ناس ته مونږ نه کوي او داس نه کوي او همدغه شان ته روزنه نسی ولی وې دا رسیدلې وې دوی درجه د یقین ته رسیدلې خود دوی دا خبره غلطه ده دا استدلال د دوی صحیح نه دی ولی یو وجدا دا چې صحابه کرام او نبی علیه الصلاۃ والسلام دا اغوینه د غټ یقین والا څوک دا اغوینه د چا یقین اوچت کې دیش لیکن اغوی هیڅ کله د سینې د کړي چې مونږی پرېخه او عبادت پرېخه تر مرګ پورې نبی رسول الله عبادت کړي صحابه هم کړي دي نو دنن سبا زمانی یو ولی او بزرگ څنګه دی حق ته رسیږي چې هغه د عبادت بیان کړي په خبره پوه شو لیکن دویم دا چې دلته تمام مفسرینو د یقین معنا کړي په مرګ سره نو یو دسه معنا کول چې هغه د ټولو سلفو مفسرینو نه خلاف دي معنا اعتبار نشته په خبره پوه شو لیکن دلته یقین معنا مفسرون په مرګ سره کړي مرګ ته یقین ولې ویلې زکه دا هم یقیني دی کنه خامخا راځي نو مرګ دلته یقین د مرګ په معنا